پاکستان 8000 پوځیان او یو شمېر الوتکې سعودي ته لیږلي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې پاکستان له سعودي عربستان سره د ګډ دفاعي تړون په چوکاټ کې 8000 پوځیان، یو شمېر جنگي الوتکې او د هوایي دفاع سیستم سعودي عربستان ته استولی دي. دا اقدام په داسې حال کې سوی چې اسلام آباد د ایران د جګړې په تړاو د یو مهم منځګړي رول هم لوبوي. رویټرز د دریو امنیتي چارواکو او 2 دولتي سرچینو له قوله ویلي چې پاکستان یو پراخ او عملیاتو ته چمتو پوځي ځواک سعودي عربستان ته لیږلی، څو د نورو احتمالي بریدونو په صورت کې د سعودي د پوځ ملاتړ وکړي. د راپور له مخې د دې پوځي استقرار بشپړ جزئیات په لومړي ځل خپریږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې په ضمني ډول ویلي وو چې دغه تړون سعودي عربستان د پاکستان تر اټومي چتر لاندې راولي. د راپور پر بنسټ پاکستان د اپریل په لومړیو کې یو شمېر الوتکې چې شمېر یې شاوخوا 14 جنګي الوتکو ته رسیږي سعودي عربستان ته استولي دي. ویل کېږي چې ډیری دغه الوتکې د GF-10 ډول دي چې پاکستان او چین یې په ګډه تولیدوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښه چارې د الله په امان.